بابراعظم د ویرات کوهلي ریکارډ مات کړ. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبډلمشر بابراعظم په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د لوبډلمشر په توګه د تیزو زر منډو ترسره کولو ریکارډ مات کړ. نوموړي تېره ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې لوبه کې 51 منډې وکړې او نوموړی په شل اوریزه کرکټ کې د نړۍ لومړی لوبډلمشر شو چې په کمو لوبو کې زر منډې کوي. بابراعظم په 26 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې زر منډې وکړې. له دې مخکې ویرات کوهلي په 31 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې زر منډې کړې وې. په درېیم ځای کې بیا فاف ډو پلیسي دی. نوموړي په 31 نړیوالو شل اوریزو لوبو کې زر منډې ترسره کړې دي. پاکستان لوبډلې د 2021 کال شل اوریزه نړیوال جام په لړ کې تر دې دمه 3 لوبې ترسره کړې چې 3 واړه یې ګټلې دي.